هغه کام ژوندی ساتي، کام تړلی ساتي او ژبه چې نه وي نو کام په هوا شي، کام ختم شي. د دې یو لنډ مثال درکومه چې انګریزان کله راغلل دلته فارسي چې وه هغه دفتري او هر اعتبار سره د هغه وخت چې کوم حکومت و د مغولو د هغې ژبه وه. هغې چې هغه کام یا هغه ژبه یا هغه حکومت هغه ختمولو، هغه سرکار ختمولو، نو هغې راتلو سره ټول لومړی کار په کلکته کې دا وکړو چې فورټ ویلیام کالج جوړ کړو چې اردو ته هغې وده ورکوله او اردو هغې سرکاري ژبه هغې په هغې باندې هغې ته پرمختګ ورکولو چې دا موږ فارسي په طریقې ختم کړو. نو دې کار سره د دغې خلکو چې کوم یو تعلق دی هغه ختم شي، د دې طاقت به هسې ختم شي، دا به حکومت چې دی هغه ورته کمزوري شي او دغه کار هغې وکړو. زه په کراچۍ کې اوسم او کراچۍ کې ډپارټمنټ سره زما سره نو هلته چې زه ګورم د ټول نه لومړی هغې سندۍ ژبه کې لیکلي دي، که هغه سیکرټریټ دی، که هغه سرکاري دی ځای دی، که هغه د آی جي دفتر دی، که څومره د محکمې د قدرت دفترونه دي هلته کې، نو هغې ټول باندې هغې لومړی سره سندي لیکلي دي، هغې نه پس انګریزي او اردو چې کوم ده او هغې لیکلي. د اردو اکثر ځای دي سندي او انګریزي لیکلي دي. په سندۍ کې چې زه هلته کې شناختي کارډونه وګورم نو لږ زړه مې خفه شي، خفګان راشي چې زموږ ژبه دی نه پسې پاتې نه ده، نه دی نه دومره لکه بس ادب کې یا زموږ توري نشته د ژبې یا زموږ ژبه دومره زړه نه ده، نو هېڅ وجه نشته. خو صرف دا دی چې د لارښودو لږ کمې دی یا د خلوص لږ کمې دی، څه به وجه خو بهرحال دا دی چې زموږ پښتو کې دلته شناختي کارډ نشته، هلته په سندۍ کې عام دي او هغې دیشي ته نور په مخه لګوي ورکوي چې دا شی زیات شي او تقریبا مکمل ډاکومنټ دلته په دغه کې په سندۍ کې دي او دغه شي ته چې وګورم عوامي وي او که داسې اشتهارات وي هغه مطلب کې په سندۍ کې ځای په ځای به تاسو ته لیکلي ښکاري که هغه ښاري علاقه ده چې کوم ځای کې نور ژبه وده نه وي هلته کې ډېر زیات دي او زموږ دلته کې موږ هغه پښتو ډپارټمنټ چې کوم دی هغه لیکلي پښتو ډپارټمنټ غټ لیکلي او پښتو څانګه په پېښور پوهنتون کې ډېره دنده پکې داسې لیکلي چې هغه په کتو به معلومېږي چې دنده ورشي هله معلومېږي. نو پښتو څانګه یا پښتو ډپارټمنټ بیا د دې په مقابل کې چې ما په کابل پوهنتون کې وکتل چې نو هلته کې د پښتو څانګې چې دي هغه دوه اړې دي او یوه چې ده هغه هلته کې د پښتو ادب پښتو کلتور هغه دی او بل چې دی نو هغه هلته کې چې کوم نوي ټکي راځي په دغه کې چې کوم نوي ټکي راځي لکه ایجادات کېږي، نوي څیزونه راځي، نوي اصطلاحات راځي، نو هغه څیزونه څنګه په پښتو کې راوړي بجای دې نه چې هغه موږ انګریزي کې هغه ته نمونه اخلو یا په اردو کې نمونه اخلو. دلته مقصد دا دی، دلته خو موږ شمېر وخطا دی، دلته چې کوم ځای ته ځم نو چې کوم شمېره ده هغه موږ په اوس اردو کې کوو. زموږ زاړه چې کوم خلک دي یا کلیوال چې کوم خلک دي کلیوالو کلتور او ژبه چې دا ټینګه ساتلې ده چې کوم زموږ داسې یو ځوان زموږ هلک تعلیم وکړي نو هغه ټول د مخکې د ژبې بیخ چې دی هغه غوسۍ او هغه ژبه ختموي، هغه یا یعنې شمېره په اردو کې کوي او هغه اکثر اصطلاحات چې داسې هغه اردو کې زما خپله پښتو دومره ښه نه ده. خو دا یو پیغام دی چې ورکول غواړم چې هغه د ټول نه لومړی هغه نمونه شو یا اصطلاحات شو هغه ټول هغه په انګریزي کې او په هغې باندې هغه ویاړ کوي چې ما ته زیاته په حیاتي کې ویل د انګریزي دا به یو ښه ښکاري ده په ژبه باره د ژبې کمزوري هغې سره راځي. زه چې کابل پوهنتون ته د خپل تحقیق دپاره زه لاړم نو هلته کې دا هغه ځای د پښتو څانګې چې کوم مشر و د هغه نوم زغم صاحب د هغه تخلص نو ما هسې هغې نه پوښتنه وکړه چې زغم صاحب تاسو تخلص دی نو په دې څه شعر وغیره هم تاسو ته نو هغې ویل چې نه والا ستاسو چې کومه کوزه پښتونخوا ده هغه وخت دا نه پښتونخوا نه نو 2002 خبره کوم نو هغې ویل چې دا تاسو په شعر کې ډېر مخکې او که تا راته په دې باندې شعر وویل هغه دا ته ما بولې چې زه شعر ورځي ځکه دا موضوع چړله نو ما ورته ویل چې دا سید رسول الله یو شعر دی چې زغم تمام شو ساقي جان شاته زرکا
دا د خود پیټې زما د سره لري نو دا ورنو هغه سره هغه شعر هم لیکلو او ما ته وی چې نه دا چې ما ته ښکاري چې ته خو راغلی د نړیوالې اړیکو په موضوع باندې انټرنیشنل ریلیشن یا بین الاقوامي تعلقات خو ته په شعر کې که څه موږ ته څه ووایې نو ما دپاره به دا لکه ټزخۍ زه به خوشحاله شم په دې باندې نو زما چې کوم خوب دی یا تعلق چې دی تاریخي طور باندې هغه رشکۍ سره دی رشکۍ زما ښار لکه یو کلی دی او 1952 کې زما والد صاحب او مشران چې دلته نه کراچۍ ته تللي دي او ملته کې موږ ژوند کوو زیږېدل وغیره ټول ملته شوي دي نو هغه زغم صاحب ته چې کوم هغه شعر چې دی شعر هغه نظم او غزل ته وایي او بیت چې دی هغه یو شعر نو هغه چې دی ما ورته هغه وخت سره زما مضبوطه چې کوم شعر رالو کوم نظم رالو نو هغه د واحد ټیکهدار د نوښار د سیمې یو شاعر او هغه دې ته که موږ نوم ورکړو نه کېدونکي نو دا به غلطه نه ناممکنات لکه اردو کې وایي موږ ورته پښتو کې نه کېدونکي ووایو نو وایي ترقي به راشي زر د مسلمان خو چې د شولې بوټو کې ورونه یا چې ونیسي مڼې د پیپل پاڼې او د سپلمۍ بوټي کې ولګي غوزان او یا چې وښکاري ګلونه په انځر کې او په بکیانه کې چې ولګي توتان او یا چې مات شي لاک د جامې په حلوا کې او یا د سپو په پښو کې وویني توتان او یا چې وویني ښکرونه د کوچانې او یا ښکاري په غره کې ونیسي میان نو مطلبونه به عاقل ترېنه وباسي او ټیکهدار د خر په شونډو باندې